اسې خو هم د الله د دین دشمنان ډیر وي، د الله تبارک وتعالی د دین مخالف، د الله په قرآن باندې اعتراض، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو اعتراض. نو یو سړی دی له وخته مریض دی، د عقیدې مریض دی دا سړی، او دی له ډېره وخته د کوشش دا وي چې دی پر دا سوشل میډیا باندې داسې خبرې وکړي چې هغه ضمناً د الله او د الله د رسول پر دین باندې اعتراض وي، پر دغه راوړی دین باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله جل جلاله پر دغه اقوالو باندې چې قرآن دی پر دې اعتراض وکړي. خو پښتانه وایي ډبره وغورځوه لاس شاته ونیسه. نو د دغه انسان پر دغه سوشل میډیا باندې یا پر د انټرنیټي دنیا باندې د کوشش دا وي دی د عقیدې مریض دی چې خلکو ته شک و شبهه ور واچي، او یا خلک په دې باندې بېدینه کي چې د علماو خبرې نه دي، دا هسې پالتو موږ ته غږېږي، پالتو خبرې راته کوي، دا هېڅ اعتبار نه لري، دا بې ځایه خبرې دي. نو بیا دی دا وایي چې 10 کاله او 40 کاله موږ ملایان له جهنمه بیرولو. ښه مولوي صاحب، نو تاسې موږ له جهنمه بیرولو، دا کم ماشومان چې دي لکه اوس دغه هلکوان دي، دا در 15 کالو پورې در څو پورې بالغ سوي نه دي، دا د الله په دین باندې مکلف نه دي. چې مکلف نه دي نو ولې علما ولې دی ته دا بیان کوي؟ دی ته خو باید دا بیان نه وسي. علما موږ ته شپه او ورځ 10 کاله او 40 کاله موږ ته دا کوخ په زړه کې راچولی وو چې داسې جهنم دی، دا رقم عذاب دی، دونه لوی جهنم دی. نعوذ بالله نعوذ بالله. سړی هغه عقیدې ته یې سړی حیران سي، او دا د الله د رسول خبرې دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دغه رقم د صحابه کرامو په معاشره کې، د صحابه کرامو په مجلس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوه نکته بیانول. نو دې مریض، دې د عقیدې مریض دا موږ ته د خپل خلکو ته دا ځای ښول چې ته وګوره علماو موږ سره دونه بد کړي دي، موږ ماشومان هم دی دا د جهنم خبرې راته کولې. او ما یو روایت یو څو شپې له مخه ما دا روایت وویلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی سیدنا حسن رضی الله عنه، د سیدنا علی ابن ابي طالب رضی الله عنه بچی، دا مشر بچی دی د سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها. د یوه دانه خورما راخیسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک تورې ورته ویلي دي. یو یې ورخې داسې د موږ پښتانه ورته وایي، کوچنیان ته موږ وایي کخ، د کخ تورې ورته ویلي دي، یا کخ تورې ورته ویلي دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم تورې ورته وایي چې ته په دې نه خبر چې دا پر موږ حرام دی، دا د زکات مال دی، موږ یې نسو خوړلی را باندې حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خورما یو ماشوم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت دا رقم. او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل صحابي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته هلکه چې خوراک کوې ورې بسم الله ووایه، بیا در بسم الله وروسته په راسته لاس خوراک کوه او د خپل مخ څخه خوراک کوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغو ماشومانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وویل چې کله ستاسې اولادونه د 7 کالو سي نو تاسې په لمانځه باندې امر کوئ، او کله چې د 10 کالو سي بیا یې پر وهی په د لمانځه باندې چې دا لمونځ ولې نه دی کړی. خو دا وهل داسې نه وي چې یو بیت وي، لکڼ وي، لښتې وو، رسیانې وو، دا رقم شی نه، هسې د بیرې رقم وهل، یو چاپېړه و، 2 چاپېړې و، 3 چاپېړې وهل په دې نیت باندې چې د ده عادت د الله د دین د جوړ سي او د دینداره جوړ سي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت او دا جاهلان او دا د الله د دین نه جوړه، الله په قرآن کې وایي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، د دوی په زړو کې ناجوړي ده، د عقیدې ناجوړه دي، د الله د دین دشمنان. نو برای راست زموږ معاشره د مسلمانانو ده د الله په رسول اعتراض نسی کولی، او برای راست د الله په قرآن اعتراض نسی کولی. بیا پر دغه میډیا باندې کوشش دای چې ضمني د تعریض په شکل باندې د الله پر دین باندې، د الله د رسول پر سنتو باندې، د الله د دین پر هغو خلکو باندې د الله دین بیانوي، پر هغو اعتراض وکړي چې خلک څنګه بې دینه کړي او پر دې دین یې شکمن کړي. نعوذ بالله. الله جل جلاله دې د دغو ظالمانو له شره وساتي. نو دین که مو زده کوي له علماو زده کوي، ځکه د دین ډاکټران چې دي متخصصین هغه علما دي.